د افغان کډوالو په اکله د لورلای اس ایچ او عبدالرحمن لوني صاحب تاسو ته خپل بیان درکړي د خلکو په خبرو باندې چې کوم مجلسونه د خلکو کوم خدشات دي هغه ګر خدشات به دوی په خپل بیان کې لري کې عبدالرحمن صاحب ته خپل وینا ورته وکړو د خلکو دا خو نن د اپریشن شروع دی موږ صرف فلحال صرف ایلیګل باسو هغه موږ رجسټریشن کوو چې یو شی بالکل یو شی نه وسره نه کارډ دی نه پیور کارډ دی نه سی سی کارډ دی جاست کارډونه دي هغه لپاره یوه مسله نه ده او نه څوک د پولیس دوی دا شکایت چې پولیس کارډونه سری یا داسې یو کیس نه دی سوی کار شي سوی دی بالکل موږ ذمهوار یو کوم چې رضاکارانه طور ځي فلحال موږ هغه لږ باید کې بیا که مجلس و ګورنمنټ کومه پالیسي وکړي فلحال خو داسې یو شی په دې کې عبدالرحمن صاحب وایي اس ایچ او دی د بوریغه چې داسې موږ ته څه شکایات راغلو چې که زنانې ریکارډ لري میړه به پسې اخلي که زنانې نه لري بیا به زنانې پسې اخلي نو هغه دوی وایي داسې کیس موږ ته تر اوسه راغلی نه دی نه موږ پر دې باندې که چا کې میړه شناخت کارډ لري بچیانو زنانه به هم ورسره وي یا که زنانې لري میړه او بچیان به هم ورسره وي پر دې باندې هېڅ قسم نه موږ دا خلک له دې ځای پسې اخلو او څه داسې دغه راغلو شکایات چې مطلب د انتظامیې لخوا دا ورته ویل شوي دي چې دغه خلک کم دي چې دوی د په خپله ګاډۍ ونیسي یا د مزدا ونیسي دا د دوی په خپله لاړ شي نو هغه خلکو ته موږ دا یو ډي سي ته موږ دا یایو چې مطلب اول خو موږ دغه مطالبه یږدو له هغه حکومت څخه هم چې دغه خلک په دې سیمې کې لاړ شي چې دغه خلکو دومره کم از کم وخت ورکاسته چې دا ژمی سفتر اوس هلته هم افغانستان کې یو خو بورانونه دي انساني بورانونه دي ډېر د خلکو که د روزګار دي که د صحت دي هلته بورانونه دي بیا زلزلې وشوې هلته ډېر خلک په تکلیف دي بې کوره دي کورونه نړېدلي دي او له یې خوا 11 لک انسانان ووځي نو دا یو ډېر غټ انساني بوران جوړېدلی شي په کار دا دی چې حکومت د دې شي وخت ورکړي چې دغه خلکو لږ ځان سټیبله کړي یا خپله سرمایه چې دلې انویسټر کړي ده او دغه د 50,000 صرف اور صرف له دې ځای وړل دغه قانون ورته ختم شي د دنیا په یو قانون کې دا نشته چې چا خپله سرمایه جوړه کړې دي چې هغه په هر ملک کې هغه خپله سرمایه د دنیا هر ځای ته له ځان سره وړلی شي مګر دلته هغه قانون ورته جوړ شوی دی چې 50,000 نور پیسې به دې څه کوي زدهګر ژوند 50 کاله 40 کاله دلته مزدورۍ کاروبار کړی دی تجارت یې کړی دی دا پیسې به دې چا لور لګي دغه ظلم د نه کوي دوی ته د مراعات ورکړي ډي سي د له دوی سره د دې خلکو خبره د واورېدل کېږي چې دا خلکو اوس هلته په افغانستان کې نه کور لري نه مځکه لري نه څه لري نه څه لري په دې ژمې کې به دوی چیرې ژوند کوي 11 لکه انسانان دا ګپه نه ده نه مسخره ده چې 11 لکه انسانان تخ به تر باډر واړی هغه خوا ته خو نه ریاست وجود لري نه څه وجود لري موږ دغه مطالبه کوو اس ایچ او صاحب ته دغه خواست کوو چې په کار دي ته هم پښتون د وطن غیر ته د چادر او د چاردواري پامالي نه وکړې ته د دې خیال وساتې د زنانو د کوچنیانو د شپین ژورو خیال وساتې دغه زموږ پښتانه وروڼه دي مسلمانان دي د دې وطن غ دي که اوس یو دغه سته یو مسله سته یا کې جرم کړی د خو ټیک بس په یوه میاشت کې دا قانون نه خو دا اختیارات په خدای که زموږ سر خلاصېږي چې نګران حکومت کوم منډیټ لري په کوم منډیټ باندې دغه دومره غټې فیصلې کوي نو موږ بیا یو وار د اس ایچ او زه دغه خواست کوو شکریه به هم ادا کوو چې له دې وروڼو سره په ښه طریقه په ښه رویه باندې نو دوی سره دغه په ښه رویه باندې د دوی خبره واورېدل کېږي یا به دوی خپل ریکارډ ورښکاره کړي نو د اس ایچ او صاحب راتګ باندې موږ مشکور یو شکریه ادا کوو او پی ټي ایم راځي انشاءالله له هغه بعده به موږ خپل احتجاج ختم مننه